په ولسمشر د خلکو نیوکې په حقه که په ناحقه. سلام او مینه دوستانو، یوې بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. چاینل سبسکرایب کړئ او څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. نصیر احمد صاحب لیکي په خدای که لا تر ایرانیانو پوه یو، یا وطن پرسته یو او یا مو اقتصاد ورنږدې وي. په ایران کې 2 هفتې مخکې سیلابونه راغلل، سره له دومره امکاناتو یې کلي او ښارونه یوړل، خرابیان یې ورسولې او نږدې 200 کسان اوبو ډوب کړل. خو زما په دې خوار وطن کې د کوټسنګي عکسونه ښکته پورته کېږي. هغه دوکاندار هم پر ښاروالۍ آفرین وایي چې هر سهار د دوکان جارو شوي خځلې د دوکان تر مخ لختې ته ورچوي. واه بابا ذاته یې د کابل ښاروال له دې بې نقشې ګډ واټ او بې کانالیزیسونه ښاره بده اوبه څنګه باسي؟ تا تر اوسه څه کړي دي؟ آیا په لختې کې کوم لوېدلی پلاستیک ته ورټیټ شوی؟ آیا ګاونډي ته دې ویلي چې وروره د کور یا دوکان د مرداري په خپل جویچو کې مه اچوه؟ آیا خپل ماشوم دې پوه کړی چې د کور کثافات چیرته واچوه؟ آیا کوم چاته درېدلی چې دا د کابل د سیند غاړه ده؟ که کور پکې جوړ کړې نو د باران د اوبو مخه نیسي او سیل زما کور ته راخیږي. بس یوازې نیوکو ته جوړ یو. مه راته وایئ چې دا میلیارډونه ډالره څه شول. پوهېږم تر نیمایي ډېرې پیسې غلا شوي، خو که پر ځای هم لګېدلی وای نوی ښار جوړېدی شوی. خو د کابل غوندې له زاړه او بې نقشې ښاره اوبه نه شوی ایسته کېدلی. زه انجینر نه یم، خو انجینرانو راته ویلي چې 80% بې نقشې ښار به ورانوي، بیا به د اوبو د وترو لارې پکې باسي. لطفا هر څه ته چغې مه وهئ، باران د طبیعت برخه ده. اوري به په داسې بې نقشو ښارونو کې به خټې جوړوي، اوبه به راځي، خرابي ورسره تړلې ده. لیدونکو که ویډیو مو خوښ شوي وي لایک یې کړئ او چینل